ملګرو د موبایل د کیمرې درته یو داسې پټ او د راز سیټینګ درښایم چې د دې نه اوس هم 99% خلک نه دي خبر، ځکه د دې سیټینګ په مدد سره بیا تاسو د خپل موبایل نه په سایلنټ سکرین یعنی په بند سکرین سره ویډیو ریکارډینګ کولی شئ. که تاسو بیا موبایل کې څه هم کوئ، تاسو سره څنګ کې څوک ناست وي یا تاسو موبایل بل چا سره لاس کې وي، خو بیا به هم ستاسو د موبایل نه ویډیو ریکارډینګ جاري وي او چاته به پته هم نه لګي چې د دې موبایل نه ویډیو ریکارډینګ جاري دی. یعنی په پټ سکرین باندې تاسو بیا ویډیو ریکارډینګ بالکل په اسانۍ سره کولی شئ. د دې لپاره به تاسو صرف یو کار کوئ، څه به کوئ، ویډیو د ځان سره سیو کوئ او راشئ په خپل موبایل کې ګوګل له واړوئ. په ګوګل سرچ کې به تاسو APKZS ولیکئ، څنګه چې ما لیکل دغه شان به ولیکئ. سرچ به یې کړئ، د اولنۍ سایټ پر والي APKZS.com په دې به کلیک کوئ. دلته به تاسو پر سرچ بټن کلیک کوئ. په سرچ کې به تاسو دغه شان ترډ آی ولیکئ او سرچ به یې کوئ. په دې اولني تصویر به تاسو کلیک واخلئ او د دې ځای نه به تاسو د اپلیکیشن بالکل فری کې خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ. چې کله هم تاسو دا اپ اوپن کړئ، مکمل اجازه دا ورله ورکړئ. دلته دا 3-4 بټنې دي، صحیح شو. کله هم چې تاسو پرې سټارټ کلیک کوئ نو تاسو سره به سایلنټ سکرین ویډیو سټارټ کیږي. دلته را سیټینګ دی، د دې ځای نه بیا تاسو چینجینګ کولی شئ، یعنی که فرنټ کیمرا یې، بیک کیمرا یې، څه هم کوئ هغه بیا تاسو کولی شئ. او کله هم چې تاسو سره ویډیو ریکارډینګ وشي هغه به تاسو سره دلته سیو کیږي، صحیح شو. نو دغه شان تاسو په دې اپ سره بالکل په پټ سکرین باندې ویډیو ریکارډینګ کولی شئ. دا ستاسو کله ناکله په کار راتلی شي، د راز اپ دی، نو خامخا یې ډاونلوډ کړئ او ځان سره یې وساتئ.